دا د ترکزي قوم هغه خلک دي چې د بجلۍ د لوډ شیډنګ پر ضد یې احتجاج کړی دی. احتجاج کوونکو د یکغون بازار دوکانونه بند کړل او د پېښور باجوړ لویه لار یې هم د هر قسمه ګاډو دپاره بنده کړې ده. د دوی وینا ده چې د تېرې یو هفتې راهیسې زموږ په سیمه کې د 20 ګنټو پورې لوډ شیډنګ شروع دی چې له وجې ځایي ولس د ډېرو ستونزو سره مخ دی. مظاهره کوونکو د وحدت نیوز سره په خبرو اترو کې وویل نن زمونږ احتجاج پوره من احتجاج دی. موږ د قام د تنګونو لپاره نیو راغلي. زمونږ علاقې چې کوم دي دا پاټه په ضلع کې صوبه کې ضم شوې ده. څنګه چې د صوبې نورو علاقو له بجلي ورکوي 8 ګنټې بجلي، دغه حساب له 8 ګنټې بجلي به موږ له هم راکوي. زمونږ 6 ګنټې بجلي دوی چې کوم د 3 ګنټو له راوستله هغه موږ له نه راکوي. نن زمونږ احتجاج چې کوم دی دا پوره من دی. زمونږ په خبره باندې عمل ونه شو، سبا له به چې کوم دی بازار هم مکمل بند دي. څو پورې زمونږ مطالبه نه حل شوي هغې پورې به بازار هم بند دي. او زمونږ انتظامیات هم دا چې کوم دی دغه دی چې انتظامیات یې زمونږ د خبرې فوراً چې کوم دی هغه هم وکړي. چې کوم دی مخکې 8 ګنټې به اوس چې کوم دی نو 2 ګنټې 3 ګنټې کړې ده. هغې خلاف چې کوم دی موږ کمپین چلولی دی، عوام راوتي دي په بھرپور قوت سره راوتي دي. هغې کې چې کوم دی موږ سره انتظامیه ډایلاګ وکړو، اے سی راغی، ډي اس پي راغی، سی چو راغی، موږ سره یې ډایلاګ وکړو، دا ذمهواري واخیستله چې موږ به واده راولو او موږ به انشاءالله ستاسو دا مطالبه حل کوو. تاسو اوس چې کوم دی دا جلوس لحاظه په امن طریقې سره ختم کړئ. وروره موږ ظالمان نه یو، موږ مجبور یو، موږ به د مجبورۍ لارو بندو. موږ سره بله لار نشته دی. مهرباني وکړئ موږ ته موږ دا خواست دی، د حکومت هم دا خواست دی چې وروره موږ خو تباه شو، موږ چې تباه شو په دې کارمۍ کې غرق شو. موږ ته د خپله بجلي خپله 8 ګنټې چې کومه په انضمام کې ما سره واده شوې وه، ما ته د خپلې 8 ګنټې بجلي پوره کړي. د ترکزي قوم سره تعلق لرونکي دغه احتجاج کوونکي خلک وایي چې زموږ په سیمه کې ورسک ډیم جوړ شوی دی او د مومند ډیم دپاره موږ ځمکه وقف کړې ده. د دې باوجود موږ د بجلۍ د نعمت نه محروم یو. سمیم مومند، وحدت نیوز، یکغون، ضلع مومند.